د غزني د ښاروالۍ رئیس په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل د تېرو 9 میاشتو په موده کې څه باندې 127 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. دغه راز زیاته یې کړه د غزني ښار ښکلا او بیارغونې په برخو کې تر اوسه پورې د 83 میلیونو افغانیو په ارزښت د 26 پروژو کارونه هم بشپړ شوي دي. تمام عواید 127 میلیون است. اون همون پروژه 11 که به ما مانده بود از سال 1401 44 میلیون در انتقالی پول ما مصرف شد. در انکشافی پروژه انتقالی انکشافی 44 میلیون و در پروژه نو نمو ضرورتهای اولویه شهر در نظر گرفته بودیم که 39 میلیون آل تا امروز از ما از انکشافی پروژه نو 39 میلیون مصرف شده و 44 میلیون از انتقالی که مجموع 830 میلیون میآید. په همدې حال کې د غزني ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ فعالیتونه ستایي او ترې غواړي چې راټولې شوې پیسې دې د ښار په بیارغونه او ښکلا کې مصرف کړي. غوښتنه مو دا ده چې کوم عواید چې دی راټول کړي دي کوم کار چې دی جریان ورکړی ده دا عواید باید بیرته د ښار په ښکلا ولګوي او د ښار د ساتنې لپاره بیرته دوی باید مصرف کړي. یقیني دومره خدمت یې کړی ده، یعنی زموږ ښار ته یو نوی بدلون ورکړل شوی ده. یعنی د ښار په هر طرف کې د برق په باره کې، د سړک په باره کې، د چوک په باره کې موږ له دې څخه بیخي الحمدلله راضي یو. د دې ترڅنګ د غزني یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو غزني ښار د نورو کلونو په پرتله امن شوی او د ښار ښکلا او بیارغونې چارې هم پکې روانې دي.